الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. دی سورت نوم دے سورت هود دی ته ویل کیږي او دا نوم خو ښکاره دی چې په دې صورت کې واقعه به راځي د هود علیه السلام او څنګه چې په قرآن کریم کې دا صورت په ترتیب سره لګېدلی دی چې په صورت یونس پسې راغلی نو دغه رنګ دا نازل شوی هم په دې صورت یونس پسې دی په دې ترتیب باندې دا نازل شوی هم دی په کوم ترتیب چې قرآن کریم کې الله لګولی دی. بیا په صورت یونس کې عقلی دلائل ذکر شو په توحید الله رب العالمین باندې او رد شرک ذکر شو. اوس دی صورت کې به الله رب العالمین نقلی ادله ذکر کوي یعنی د انبیاء علیه السلام واقعات به الله راوړي چې هغه به وروستو ذکر کیږي چې هر نبی خپل قوم ته د الله د وحدانیت دعوت ورکړی دی. نو د مخکې صورت سره ربط او مناسبت شو. دویم ربط مناسبت دا دی چې مخکې په صورت یونس کې د مشرکانو په یو مرکزی عقیده الله رد ذکر کو او هغه دا وه چې هغوی به ویلي د دې کومو معبودانو چې موږ په دنیا کې عبادت او بندگی کوو نظر نیاز منښت شکرانې د دوی په نومونو ورکو د قبرونو نه طوافونه کوو نو دا د الله نازولی دي او دوی به په الله باندې مونږ بخي او زمونږ سفارش به کوي. نو په هغې باندې الله رب العالمین رد ذکر کو چې دغه عقیده د دې مشرکان هغه باطله ده. دی صورت کې به الله رب العالمین د مشرکانو په یو بله باطل عقیده باندې رد ذکر کوي چې دوی عبادت د پاره د غیر الله کوي یعنی د الله نه علاوه دوی چې کوم معبودان نیولي د هغوی عبادت او بندگی کوي. بیا دا صورت هود چې کوم دی د دې څلور دعوی دي په دې کې به څلور غټې خبرې الله ذکر کوي. اوله پکې دعوه ده د دې خبرې چې الله وی الله تعبدو الا الله تاسو بندگی د سیوا د الله نه د بل چا نه کوئ. نو رد به ذکر کوي په شرک عبادت د غیر الله. دویمه دعوه پکې دا ده څنګه چې به سړی بندگی د الله کې نو دغه رنګ عالم په هر شیز باندې به الله ګڼي دا دویمه دعوه شوه. دریمه دعوه دا ده د دې هر شیز روزي رسان دا څوک دی الله دی دا دریمه دعوه شوه. څلورمه دعوه پکې بیا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله به خپل نبی ته خطاب کوي چې پیغمبره د خلکو د اعتراضاتو پروا به نه ساتي تعالی چې ما کوم وحی کوم دین را لېږلی هغه خلکو ته بیانوه خپل کار جاری ساته. دې صورت کې
تقریبا چې 130 آیاتونه دي او 10 پکې رکوګانې دي. نو دا 130 آیاتونه دا علما 3 بابونو کې تقسیموي. نو اولنې باب چې کوم د دې چلیږي نو هغه د اولنی آیت نواله تر دو 40 آیت پورې باغه چلیږي. نو په دې باب کې با صدق د قران کریم هم الله ذکر کوي. بیا به ورپسې د شرک په دغه 3 طریقو باندې رد ذکر کیږي چې رد د شرک فی العبادت و رد د شرک فی العلم رد د شرک فی التصرف. او بیا به کې الله رب العالمین په مینس کې چې کم سړی استغفار ډیر وي او الله ته توبه وباسي نو په دنیا کې هغه الله څه ورکوي هغه په کې ذکر کیږي. او بیا به الله رب العالمین کم چې بدعمله خلق دي لکه کافر او مشرکان الله به د هغوی بعضې حالتونه موږ ته بیانوي چې وګوره د دوی دا بدعملي ده دا بدعملي ده او بیا به هغوی دپاره سزا د آخرت ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را دې ته وایي حروف مقطعات. دې باره کې مخکې مونږ بحث کړی. بس د دې په باره کې به انسان دومره عقیده لري چې دا د قرآن حصه ده او باقي د دې په معنی باندې الله ښه پوهېږي. بعضې دا معنی کوي چې الف لام را دا معنی ده. الف لام معنی دا د الوهیت ټول د الله دی. وایي د را معنی دا چې الله وایي زه تاسو اینمه. خو صحیح خبره دا ده چې الله اعلم بمراده. بس الله د دې حرفونو په معنی باندې ښه پوهېږي. اوس ترغیب ورکوي قرآن کریم ته. کتاب احکمت دا کتاب دی احکمت آیاتو چې د حکمت نه ډک شوي دي آیاتونه د دي. ګوره د قرآن کریم ډیر نومونه دي. فرقانم ورته وایي قرآنم ورته وایي مبینم ورته وایي. تقریبا د 80 نه زیات نومونه دي د قرآن. خو یو نوم د قرآن کریم دا ذکر کیږي چې دې ته کتاب ویلې کیږي. په دې ځان پوهه کوي قرآن ته کتاب ولې وایي. کتاب معنی اصل کې دا د لیکلی شوي څیز ته په عربۍ کې کتاب وایي. نو قرآن کریم هم الله رب العالمین اول په لوح محفوظ کې ځان سره لیکلی و. د لوح محفوظ نه بیا د ملائکو چې کوم صحیفې وي هغې ته را نقل کو چې هغې ته سورت عبسه کې کرام برره ویلی شوی. او د ملائکو د صحیفونه بیا الله رب العالمین وخت په وخت باندې په 30 کالو کې لاندې ځمکه باندې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس په دور صدیق کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا به ولیکلی شو. دا په حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصل دا کار شوی او هغه ځان نه صحابه مقرر کړي او هغوی به لیکل کول وحی به یې لیکله. معاویه رضی الله تعالی عنہ پکې او نور پکې ډېر صحابه و. خو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بیا دا راجمع شو. چې کله راجمع شو نو بیا هغې پسې چې کله وروستو دور رالی د عثمان رضی الله تعالی عنہ. نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا دې له یو د مصحف شکل ورکړی شو. دا نن چې زمونږ او ستاسو مخې ته پروت دی دا کار اصل کې عثمان رضی الله تعالی عنہ کړی دی چې په یو قرت باندې قرآن ناجمع کو. اصل کې دا په 2 قرتو باندې نازل شوی دی. خو زمونږ او ستاسو مخې ته چې یو قرت دی نو دا کار عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کړی. دې وجه نه دې ته کتاب ویلی کېږي. الله وایي دا قرآن کریم کتاب دی احکمت آیاته. احکمت 2 معنی مفسرین کې یو معنی دا کوي چې د دې هر آیت د حکمت نه ډک دی. په هر آیت کې حکمتونه دي. دویمه معنی دا ده احکمت معنی دا ده چې دا محکم آیاتونه دي. محکم څه معنی؟ قرآن کریم دا منسوخ کیږي به نه تر قیامته پورې. په دې باندې به عمل جاری. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ثم فصلت بیا تفصیل شوی دی من لدن حکیم خبیر له طرفه د حکمت والا او د خبردار ذات نه. دا ثم لفظ په عربی کې د تعقیب ذکری دپاره راځي. په دې علما ښه پوهېږي. تعقیب ذکری دی ته وایي الله وایي ګورې څنګه چې آیاتونه د حکمت نه ډک دي نو دا خبره هم ورسره واوره. ثم دا معنی دلته دا خبره هم واوره چې فصلت
د دې آیاتونو کې تفصیلا بیان شوی د ضروری مسائلو، یعنی کم مسائلو ته چې په معاشره کې د دې انسانانو ضرورت دی او الله رب العالمین ور باندې دا انسانان مکلف کړي دي، نو هغه الله په قرآن کې څه کړي دي؟ بیان کړي. او که سړی مزید وضاحت او شرح ګورو نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته دي، لکه هغه کوم آیاتونه دي چې وضاحت پکې شوی تفصیل، لکه مسله د توحید شوه، د منځ، د زکات، د نکاح، د طلاق، حلال حرام، دا ټول قرآن ذکر کړي دي کنه، دې ته وایي فصلت. خصوک د دا نه وایي چې دا د نبی د ځان نه دا خبرې بیان کړي، نه من لدن حکیم خبیر. الله وی دا قرآن د داسې ذات د طرفه دی چې هغه ځان نه د حکمت والا دی، حکیم ذات ته، خبیر په هر څه باندې خبردار دی. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر وبشیر. دی آیت کې اوس د دې صورت اصل کې هغه دعوه ذکر کوي. ما درته وی د سورت هود 4 دعوی دي، هغه کې یو دعوه دا چې بندگی به سړی کوي، خاص د الله بندگی به کوي. الله تعبدوا الا الله، دا چې عبادت مکوئ تاسو الا الله، ما سوا د الله نه، د الله نه علاوه به انسان د بل چا عبادت او بندگی نه کوي. عبادت عام دی، که هغه سرخ کته کول دي، څنګه چې سجده موږ الله ته لګو، دا سجده به سړی نه ژوندي ته نه مړي ته نه قبر هیچا ته به نه ښکته کوي. دغه رنګ نظر، نیاز، منښتې، شکرانې دا به سړی د قبرونو د باباګانو په نوم باندې نه ورکوي. الا الله، صرف یو الله د پاره به دا عبادت دی، که نظرونه دي، که صدقه خیراتونه دي، دا ټول به یو الله د پاره سړی کوي. نو دې ته وایي دعوه د دې صورت چې عبادت او بندگی دا به د الله کې مشرکانو په شان کار به سړی نه کوي چې هغوی الله لم برخې مقرر کړي او د هغې سره سره غیر الله لم مقرر کړي. اننی لکم منه نذیر وبشیر، یقینا ز تاسو لرا منه د طرف د الله نه نذیر ير ورکوونکې، وبشیر او زیر ورکوونکې. دې کې شان ذکر کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام. ګوره اول الله رب العالمین د خپل کتاب شان ذکر کو، به ذکر کړه چې انسانانو بندگی بس ما سوا د الله نه د بل چا نه کوي. اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان ذکر کو چې پیغمبر د خلکو ته وایي چې زما کار سره زه تاسو له یره در کوم و بشیر او تاسو له زیره در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیان کې دا دوه خبرې ډېرې کولې چې چا به نه منل هغوی ته به بیان کې یره د آخرت د عذاب ورکوله، او چې چا به منو نو هغوی ته به د جنت زیری ورکول. او نبی را لېږلی الله دقې مقصد د پاره چې د دعوت کار کوي، د دعوت به په دوه حصو باندې تقسیمیږي، منونکو د پاره به بشیری، نه منونکو د پاره به د نذیری. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ودې آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې تاسو خو به بندگی مخکې ذکر شو خالص زما به کوئ، خو د هغې سره سره به استغفار هم د الله نه غواړي. او اصل کې دا د یو سوال جواب هم د سوال جواب دا دی چې د کومو مشرکانو خلکو مخکې د غیر الله عبادت او بندگی کړي یا په کفر کې وخت تیر کړي، نو زه ټیک د اوس خو توبه ویستل او خالص د الله بندگی شروع کړه، نو مخکې چې څه کړي د هغې به څه کېږي؟ نو الله د هغې علاج راولېږه چې یو استغفار غواړئ او بل د استغفار سره سره به څه کوئ؟ توبې به وباسئ الله ته. ګوره دا دوه داسې څیزونه دي که نه، یو استغفار او بله توبه، چې په دې باندې الله انسان ته ډېر څه ورکوي. استغفار اصل کې د دې تعلق د ژبې سره چې په ژبه به سړی وایي استغفر الله استغفر الله، او توبې تعلق دا د زړه سره دی. اصل کې د لفظ توبې مانم د په عربۍ کې توبه وایي ورګرځېدلو ته، نو په دې زړه کې به ته پوره قصد اراده کې ټولو ګناهونه به توبه کې الله ته به ورګرځي. نو دا دوه شیزونه الله ذکر کوي چې ګناه د نه کېدله په دې دوو عمل کوو فیدې به درته میلاویږي. او که تاسو کتلی مې نو حدیثو کې اکثر دا دواړه یو ځای ذکر کېږي، استغفر الله و اتوب الی. استغفار پسې توبه اکثر حدیث کې دواړه یو ځای راځي.
دلته هم یو ځای ذکر کړي وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه وغواړئ در خپل نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ هغه ته یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى فیده بدر کی تاسو ته متاعا فیده حسنا خیسته الی اجل مسمى تر نیټې معلومې پورې چې کله د استغفار ډیر وي او الله ته د توبې ډیر ایستلې الله وي دنیا کې بدل ډیره فایدې درکم هغه فایدې څه دي نو هغه په دې سورت نوح کې به الله ذکر کړي چې یرسل السماء علیکم مدرارا الته الله توبه او استغفار ذکر کړي به پسې دغه فایدې ذکر کړي الله وي باران ته به ضرورت یې زه به در باندې بارانونه راوورومه ویمددکم باموال وبنین الله وي مال بدله زیات کم بنین اولاد دی نه اولاد بدله درکم نو د چا چې اولاد نه او هغه دا غواړي چې مال دی الله اولاد راکړي یا د چا نارینه زنانه نه یا زنانه نارینه نه نو هغه د استغفار ډیر وي استغفار دی ډیر وي الله دا وعده ده الله وی دله به زه دغه اولاد به وله زه ورکومه ویؤت کل ذي فضل فضلا او وربکې خاوند د ښه عمل ته بدله د هغه ګوره کوم انسان چې ښه عملونه کوي الله وی د هغې به ورله ښه بدله هم زه ورکومه وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به کله خلکو ته بیان وکړو کې به د فیدې خبرې هم ذکر کړي نو چې بیا به هم چا مخ اړو نو بیا به هغوی ته یره ورکوله دا اصل کې د لفظ نظیر تشریح ذکر کوي وان تولوا که تاسو مخ واړو نو یا فانی اخاف علیکم پس یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لوی نه نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته وي چې که بیا هم تاسو زما خبره نه منې نو ګورې ورځ را روانه ده د قیامت ورځ ده د هغې د عذاب نه در باندې زه یریږم زما خبره ومنئ الف لام را الله ښه پوهېږي په معنه د دې حروفو کتاب دا کتاب دی احکمت آیاته چې د حکمت نه ډک شوي دي آیاتونه د دې ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا تفصیل شوی دی پکې د ضروري مسایلو د طرفه د حکمت والا ذات او د خبردار ذات د طرف نه دی الله تعبدو الا الله دا چې عبادت مکوئ ما سوا د الله نه اننی یقینا زلکم ستاسو د پاره منه د طرفه د الله نه نذیر یره درکوونکې مبشر زیر درکوونکې وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه وغواړئ در خپل نه ثم توبوا الیه بیا توبې وباسئ هغه ته یمتعکم نو فیدې به درکړي تاسو ته متاعا فیدې حسنا ښایسته الى اجل مسمى تر نیټې معلومې پورې ویؤت کل ذي فضل فضلا او وربکی هر خاوند ښه عمل ته بدله د عمل د هغه وان تولوا که تاسو مخ واړو زما د دې خبرې نه نو فانی اخاف علیکم پس یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لوی نه الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ایوم کبیر کوم ورځ ده نو دی آیت کې د هغې وضاحت کوي چې هغه داسې ورځ ده چې الى الله مرجعكم ستاسو ټول واپسي به چاته الله ته به دا ټول خلق راجمع شي او دا د یو سړی نه و چې دا دومره انسانان دا به الله څنګه راجمع کوي الله وی وهو على كل شيء قدير زه په هر شیز باندې قادر ذات یم زمانه دا څه بعید لرې خبره خو نه ده لکه بل ځای کې د قیامت په باره کې الله فرمایي چې قیامت چې واقع کېږي نو په لفظ کن فیکون څه به واقع کېږي الله به اشاره وکړي شبس بیا به قیامت یا هر څه به ختم دا د یو سړی نه و چې دا دومره مخلوق وفات شوی دی اوس ژوندي دی وفات کېږي به دا به الله څنګه راپاسوي الله وی وهو على كل شيء قدير زه په هر څه باندې قادر یم الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور دی آیت کې اوس الله رب العالمین زجر ورکوي دی صورت کې هم زواجر یعنی رټنې ډېرې ذکر کېږي دغې خلکو ته په هغه وخت کې یو کسو تفسیر بغوی ذکر کړي د هغه نوم اخنس بن شریق
ډیره پسته او خوږه خوله به یې خوځوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې به مخامخ شو هغه ته به ویل زه تاسو ډېره زیاته مینه محبت کوم. خو د هغې نه پس چې به کله دی جدا شو خپلو ملګرو سره نو ملګرو ته به یې دقه خبرې کولې چې په خپلو سینو کې د دې نبي بغض او حسد ګورې وساتئ ځان سره. زه خو ورته ښکاره په دې ویم چې بیا به م خوا ته نه پرېږدي که زه ورسره ښکاره دښمني وکړم، خو تاسو خپلې سینې د بغض او د حسد نه ډکې کوئ. الله دا آیت نازل کړو او دوی به کمره کې راجمع شو، دروازې به ځان پسې بندې کړي او ویل به چې دروازې بندې ساتئ او د دې نبي په مخالفت باندې کوششونه بغض او حسد کوئ، الله موږ نه خبرېږي. الله دا آیت نازل کړو. الا خبردار انهم یسنون صدورهم، یقینا دوی رانغاړي صدورهم په سینو خپلو کې دشمني د دې نبي. یسنون په عربی کې رانغښتلو ته وایي. الله وی دا خلک خو په دې خپلو سینو کې د دې دشمني رانغاړي څه دپاره لیستخفو منه چې پټ شي دوی د الله نه. الله وی دوی چې موږ به په دې پټ شو، خو الله وی واوره الا خبردار حین یستغشون ثیابهم، کله چې دوی پټیږي ثیابهم په جامو خپلو کې، یعلم ما یسرون وما یعلنون، نو الله پوهه دی په هغه څه چې دوی پټوي، وما یعلنون په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. الله وی تاسو چې کمیسونه واغوندئ په دې کمیس کې ځان پټوئ، دغه حالت هم ستاسو زمانه نشي پټېدلی. نو په سینو کې دننه چې د نبي په خلاف هر څومره بغض او حسد ساتئ دا زمانه څوک نشي پټولی. ولی یعلم ما یسرون وما یعلنون، الله وی زه په هر پټ باندې پوه یم او په هر ښکاره خبره باندې زه څه یم، زه عالم یم، مانه خو څوک څه نشي پټولی. ابن کثیر رحمت الله علیه دلته لا دا واقعه هم را نقل کړی، فرمایي او دا د امام بخاری روایت دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه، وی صحابه دومره حیادار خلکو، صحابه به دومره حیا کوله. وی صحابه کرام چې به کله قضای حاجت ته کېناستل، که واړه بول به یا به غټ بولو یا به نزدېکت کو د خپلو بیبیانو سره، نو هغوی به ویل چې موږ له خو حیا راځي، الله موږ ویني داسې وخت کې چې د انسان بدن ښکاره کېږي که نه. نبی علیه صلات وسلام ته به راله ویل زموږ بدن دې دوو حالتو کې ښکاره کېږي، موږ نه د الله نه حیا راځي، بدنونه به څنګه پټو. الله رب العالمین دا آیت وی هغې کې هم نازل کړو چې په دې باندې تاسو مکلف نه یې. الله نه څوک ځان پټولی شي؟ الله نه خو ځان نشي پټولی. نو بیا صحابه ډېر اطمینان ورته حاصل شو، دغه زړونو کې چې کم شک راغلی و هغه د دې آیت سره بیا ختم شو. الا خبردار انهم یسنون صدورهم، یقینا دوی رانغاړي صدورهم په سینو خپلو کې دشمني د حق سره، لیستخفو منه دې دپاره چې پټ شي دوی د الله نه. خو الا خبردار حین یستغشون ثیابهم، کله چې دوی پټیږي په جامو خپلو کې، یعلم ما یسرون وما یعلنون، نو الله پوهه دی په هغه څه باندې چې دوی پټوي، وما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی پوهه دی په هغه رازونو باندې الصدور چې په سینو کې دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې عبادت بم سړی د الله کوي، او بیا ورپسې ذکر شو چې عالم هم څوک دی دا الله دی، خالق هم الله دی. اوس څلورمه خبره ذکر کوي چې رازق هم څوک دی دا الله دی. دی آیت کې دې ته اصل کې وایي علم د تصرف، چې د ټولې کائنات د ټولې دنیا روزي رسان دا یو الله دی. وما من دابة فی الارض، او نشته هیڅ زنده سر فی الارض په ځمکه کې. دابه اصل کې هغه حیوان ته وایي چې په ځمکه باندې ګرځي، که هغه انسان دی او که هغه دا نور حیوانات وغیره دي، که هغه حشرات وغیره دي، دې ته دابه وایي عربی کې. نو فی الارض لفظ ذکر که فی اصل کې راځي، فی الارض په ځمکه کې دننه، فی لفظ دې دپاره راځي. خو که ځمکه کې دننه کم حشرات دي او که په ځمکې د پاسه دي، الله وی الا علی الله رزقها، د دې ټولو رزق د الله په ذمه باندې دی. الله وی دې ټولو ته رزق زه ورکوم، نو بندګي دې زما کوي که نه. وما من دابة فی الارض،
او نشته هیڅ زنده سر په ځمکه کې الا علی الله رزقها مگر الله باندې روزي د هغه ده. الله وایي د ټولو رازق رسان زیمه. ویعلم مستقرها ومستودعها ویعلم او پیجنی الله تعالی مستقرها زید آرام داغي ومستودعها او زید امانت داغي. د دې علماء ډېری وجه بیان کړي. مستقر یو معنی ده چې د دې تعلق د حیواناتو د انسانانو سره دی. څه مطلب؟ مستقر وي د پلار ملا ته او مستودع وي د مور رحم ته. که حیوان دی او که انسان دی دا د دې دوو ځایونه الله پیدا کوي که نه. نو الله وایي مستقرم زه د دې انسانانو پیژنم چې د پلار ملا ده او مستودع د مور رحم ته ویلی کېږي. الله وایي دا هم زه پیژنم. دویمه معنی دا مفسرینو کړي چې مستقر وایي د آرام ځای ته. نو ټول انسانان او څاروي حیوانات دوی د شپې راځي او په دې ځمکه باندې څه کوي؟ اوده شي، آرام وکړي. دې ته مستقر وایي. او مستودع ځای د امانت د دې نه مراد بیا د قبر آرام دی. الله وایي دا دواړه ځایونه زه پیژنم. ما نه یو حالت هم د انسان دا نشي پټېدلی. کل فی کتاب مبین دا ټول په کتاب ښکاره کې دي. کتاب مبین دی ته کتاب التقدیر هم ویلی کېږي. د الله رب العالمین سره په دې لوح محفوظ باندې یو کتاب دی چې هغې ته کتاب التقدیر. والله دا ټولې خبرې ما هغې کې لیکلي دي چې هر زنده سر ته به زه روزي م ورکوم، چاله لږه چاله ډېره. پلانکې به دومره عمر تېروي، پلانکې به دومره عمر تېروي، په پلانکي به دومره راحت راځي، په پلانکي به دومره تنګي راځي. الله دا ټولې خبرې په هغه کتاب کې ما لیکلي. دا د الله سره مستقل یو کتاب دی. لوح محفوظ هم ورته وایي او دې ته کتاب مبین هم وایي او دې ته کتاب التقدیر هم ویلی کېږي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. دی آیت کی الله رب العالمین یو خپل قدرت ذکر کوي. اول کی پیدایش د اسمانونو د ځمکې. وهو الذي الله غزات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې. دا ټول کائنات چې الله پیدا کړی دی نو دی په څو ورځو کې پیدا کړی؟ شپږو ورځو کې. شپږ ورځې کمې دي نو بیا په دې سورت حامیم سجده کې د هغې تفصیل هلته ذکر شوی دی او حدیث کې هم د دې وضاحت راغلی. د اتوار د ورځې نه الله شروع کړي وه نو د اتوار او د نښې په ورځې اسمانه پیدا کړي. چې اسمانه کله پیدا کړل نو د شروع او د زیارت اتوار ګل په ورځ باندې اسمانه، د نښې او شروع په ورځ باندې په دې کې چې را دننه څه دي اول وزمکې الله پیدا کړي. وزمکې نه سوري اسمانونه صحیح دي. دلته اسمان مخکې اسمانونه الله پیدا کړو. بیا چې دې پسې کم اشیاء دي دا الله پیدا کړو. بیا هغې پسې وزمکې الله پیدا کړي. نو هغه د زیارت او جمعې په ورځ راځي. او خالی ورځ ته خالی ځکه وي چې دا خالی پاتې شوې ده، دغه نوم دی. نو الله وایي ما اسمانونه ځمکې پیدا کړي په اندازه د شپږو ورځو کې. نو دا تقسیم یې هلته ذکر دی. وکان عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو باندې. کله چې الله دا ځمکه او اسمانونه نو پیدا کړي نو عرش چې دا د دې اسمانونو د دې ځمکو نه بره دی نو دا عرش الله رب العالمین په اوبو باندې راټینګ کړی. نو حدیث د بخاري کې راځي چې دا اوبه په هوا باندې راټینګې کړې وي. نو په هوا باندې بره اوبه وي، اوبه په هوا راټینګې وي، په اوبو د پاسه څه شو؟ عرش د الله رب العالمین. عرش دا د الله رب العالمین قرآن اغله ثابت کړی، حدیثو کې هم ثابت دی. بس موږ به دومره منو عقیده به پساتو، نور باسونه به دې کې سړی نه کوي چې عرش غټ دی که اسمان غټ دی، عرش غټ دی که ځمکه غټ ده. دې کې بیا سړی په دې باندې سړی کفر ته وړي. دې ته مسله د اسماء او صفات وي، صرف عقیده او پساتي، نور باس په کې سړی نه کوي. لکه قرآن کې راغلی ید الله د الله لاس دا شته دی، قرآن ذکر کړي دي. خو یو سړی به دا تشبیه نه ورکوي نعوذ بالله چې زما په شان لاس دی. دې نه بیا سړی مجاهد جوړېږي، په دې باندې بیا سړی کافر کېږي. صرف عقیده او ایمان به پساتي.
وکانا عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو باندې. دا د ځمکې او د اسمانونو نه مخکې خبره ده. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله و ځمکه او اسمانونه مې څه دپاره پیدا کړي، اوس د هغې مقصد ذکر کوي او د انسان د ژوند مقصد. لیبلوکم دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې ایکم چې کم یو ستاسو نه احسن عملا احسن عمل کوي. ور ابن کثیر رحمت الله علیه او نور مفسرینو ذکر کړي او الله د سن دی ویل قرآن کې چې کم یو ستاسو نه اکثر عمل ډیر عمل کوي، بلکې دا لفظ د احسن راوړی دی. نو الله رب العالمین ډیر عمل نه دی پکار، لږ عمل پکار دی خو چې هغه احسن عمل. نو احسن عمل کم ته وایي؟ نو مفسرینو د فضیل بن عیاض رحمت الله علیه را نقل کړي دي، وی احسن عمل هغه ته وایي چې دوه شرطه به پکې او الله دغه عمل موږ نه غواړي. یو به پکې اخلاصي. اخلاص دا معنا چې د چا د ښودنې دپاره به سړی نه کوي، چېرې دا پلانکې کار کومه چې پلانکې مې صفت وکړي هغه راته سخي وایي، ریاکاري به پکې نه، د دې نه به پاکي. دویم احسن عمل شرط دا دی چې ما وافق الکتاب والسنه، هغه د قرآن و سنت نه ثابتي، د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق به ګوري، د ځان نه به یو طریقه نه. نو چې اخلاص پکې او د پیغمبر علیه السلام په طریقه برابري، دغه ته کم عمل وي؟ احسن عمل. الله استاسو د ژوند مقصد اصل کې دا دی چې دا دنیا دارالامتحان د زه ګورم چې کم یو تاسو کې داسې ښایسته عمل کوي. دې ځای پورې خبرې ذکر شولې. اوس د دې نه اخوا چې کوم آیاتونه دي په دې کې الله رب العالمین د بد عملو خلکو هغه بد حالات به ذکر کوي، مسلسل دا حالات را روان دي. اول د هغوی عقیدې متعلق خبره ذکر کوي چې پیغمبر کله چې د دې خلکو نه ته تپوس وکړي چې دوباره به دا خلک راپورته کېږي، دا ژوند هم حق دی، دوباره به دا خلک راپورته کېږي، دا ژوند هم حق دی. نو دا خلک وایي چې الا سحر مبین، مړه دا خو ښکاره دروغ دي. ولئن قلتا او کچری اوایې ته انکم مبعوثون من بعد الموت، چې یقینا تاسو به راپورته کېږئ پس د مرګ نه، ځکه دوباره ژوند خو حق دی، الله به دا ټول انسانان بیا را ژوندي کوي. الله وایي دغه د مکې مشرکانو ته که پیغمبره ته دا خبره وکړي نو دوی به څه وایي؟ لیقولن الذین کفروا، خامخا وایي به هغه کسان چې کافران دي، ان هذا نه دی دا الا سحر مبین، مگر جادو ښکارا. خدا سحر خبره مفسرین وی دلته د دې معنی جادو صحیح نه راځي، ځکه چې دا خبره چې کم ده نو دا د دوباره ژوند راپورته کېدو متعلق ده، او دوباره ژوند باس بعد الموت سره د سحر لفظ دا صحیح نه لګي. نو سحر معنی به مفسرین دلته په دروغه باندې کوي چې کله د دې مکې د مشرکانو نه پیغمبره ته تپوس وکړي چې تاسو به الله دوباره د مرګ نه پس را ژوندي کوي، نو دوی به خامخا وایي چې دا خو نه دی مګر دروغ دي ښکاره، او هغوی به ویل دوباره ژوند نشته. 14مه پاره کې راځي وایي دا هډوکي به یې داسې راواغېستل، دې ګوتو کې به یې داسې مګل د دې قبرونو هډوکي، ویل به دا هډوکي چې داسې میده میده شي نو بیا به هم له الله موږ را ژوندي کولی شي، دا خبرې به یې کولې. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبس الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دا بل بد حالت دغه بد عمل الله ذکر کوي. الله وی ولئن اخرنا عنهم العذاب، او کچرت زرستکم د دوی نه عذاب الى امه معدوده تر یو نیټې شمارلې شوي پورې. امت لفظ په قرآن کې په ډېرو معنو باندې راځي. یو خو امت لفظ د دې امت د پاره د ډلې د پاره هم ذکر شوی، دلته د دې نه معنا نیټه ده، معدوده شمارلې شي. د الله رب العالمین دا قانون دی، هغه کله کله خلکو له مهلت ورکوي، سمدس عذاب نه راولي. مخکې تیر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، زما خبره ومنئ، زه ګورې په تاسو باندې یریږم چې د لوی ورځ عذاب به در باندې الله راولي. دا مشرکان به راتله نبی علیه السلام ته به دوباره ژوند هم نشته دی، او ته چې کومې خبرې کوې نو کم دی عذاب خو رانلی په موږ باندې. الله دا آیت نازل کړ. الله وی کله چې د دې خلکو نه زه دا عذاب لږ وروسته کوم مهلت ورکم چې زه اوس به سم شي توبه به وباسي، نو دوی څه وایي؟ لیقولن خامخا وایي دوی ما یحبسه،
ما یحبسو سشی بن کاغه عذاب. بیا به دوی دا خبرې کولې، دومره بې ادبي به یې کوله. ویل هغه عذاب څه بند کړی پیغمبره، ولې په موږ باندې نه راځي؟ ته وایې چې عذاب به راځي، عذاب خو بند شوی دی. الله اوس جواب ورکوي، الا خبردار یوم یاتیهم، کله چې راشي دوی ته عذاب، لیس مصروفا عنهم، نه بشي اړولی د دوی نه دغه عذاب. الله وګورې بیا ته څوک نشي خلاصولی. وحاق بهم، او راګیر بکي دوی لره. حاق یحیق په معنی د راګیرولو وي. ما کانو بی یستهزئون، هغه څه چې دوی ورپسې ټوقې کولی. الله وایي زما عذاب پسې خو دوی نن ټوقې مسخرې کوي. پیغمبر ته وایي چې عذاب خو بند شوی په موږ نه راځي، او کله به راځي. الله وایي چې کله رالی نیته به څوک اړولی شي، او ګورې بیا به داسې راګیر کړي چې بیا ته ځان نشي خلاصولی. وهو الذي، الله هغه ذات ته خلق السماوات والارض فی 6 ایام، چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په مقدار د شپږو ورځو کې. وکان او عرشه، عرش د الله تعالی علی الماء، په اوبو باندې. لیبلوکم، چې امتحانو کې په تاسو باندې، ایکم احسن عملا، چې کم یو ستاسو نه ښایسته عمل والا دی. ولئن قلتو، که چرته ووایتو دوی ته چې انکم یقینا تاسو مبعوثون، را پورته کیږئ به من بعد الموت، پس د مرګ نه. لیقولن الذین کفروا، نو خامخا وایي به هغه کسان چې کافران دي، ان هذا، نه دی دا را پورته کېدل، الا مگر سحر مبین، دروغ دی ښکاره. ولئن اخرنا، او کچري الله وایي زه رستو کوم عنهم العذاب، د دوی نه عذاب، الى امت معدودة، تر یو نیټې شمارلې شوې پورې. لیقولن، نو خامخا وایي به دوی ما یحبسو، څه شي بند کړی دی هغه عذاب لره. الا خبردار یوم یاتیهم، کله چې راشي دوی ته عذاب، لیس مصروفا، نه بشي اړولی عنهم د دوی نه دغه عذاب څوک. وحاق بهم، راګیر بکي دوی لره ما کانو به یستهزئون، هغه عذاب چې دوی پسې ټوقې مسخرې کولې. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. مخکې څه بد اعمال د دوی الله ذکر کړل. الله وایي دا داسې خلک دی چې د دوباره ژوند نه انکار کوي. دویم چې زه ورله عذاب کې لږ مهلت وکم، نو دوی مسخرې کوي چې عذاب په موږ بند شو، په موږ باندې نه راځي. دریم د دوی بد عملي الله دا ذکر کوي. الله وایي کله چې په دې خلکو باندې زه څه نعمت وکم او دوی شکر ادا نه کړي، هغه نعمت ته زه واپس والم، نو لیئوس کفور، دوی به خامخا دغه وخت کې ناامیده شي او څه شي، ناشکره شي. او الله وی نعمت خو ته ما ځکه اخیستی چې د نعمت شکر دوی نه دی ادا کړی که کنه کوم انسان باندې چې الله نعمت کوي هغه شکر ادا کوي، ګورې الله هغه نعمت سیوا کوي خو اخلي ته نه. ولئن اذقنا الانسان، او کچېرې مونږ اوسه کوو انسان ته منا زمونږ د طرف نه رحمت نرد، الله وی زه په دې انسان باندې خپل سره رحمت وکم، مال دولت ولا ورکم، نور ور باندې ډېر رحمتونه را فراخه کم. نو دا دلته دا بل ټکی به پټي، یعنی دی د هغې څه وکړي، ناشکري وکړي. نو ثم نزعناها منه، بیا مونږ راکاږو دغه نعمت د ده نه، نزغ وایي راښکلو ته. الله وایي چې ناشکري وکړي بس زه ستا نعمت والم، ځکه د سره قدر نشته دی. نو انه لیئوس کفور، نو یقینا دی خامخا نا امید شي او ناشکره شي، بې نا امیده چې یاره الله په ما باندې ډوله رحمتونه نه کوي او ناشکري کوي، د الله عبادت او بندګي ستاسې کې پرېږدي. الله وایي دا د دې خلکو بله بد عملي ده. دې بل آیت کې بل بد عمل حالت ذکر کوي. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، که چیرې موږ اوسه کوو نعماء نعمتونه خپل بعد ضراء رستو د تکلیف نه مسته چې رسېدلي وي ده ته. الله وایي دې انسان باندې څه تکلیف راغلی و، یا دې بیمار و ډېر سخت، مالی حالت خراب شوی او د هغې نه پس ما په ده باندې نعمتونه وکړه، بیماري مې ته لرې کړه، روغ صحت مې ورکړه.
مال دولت کې کمزور شوی واپس می ولا مال دولت می ولا سکه اضافي می ولا زیات می کوله نو بیا دوی سوی لا یقولن ذهب السیئات عني لا یقولن خامخ وایدوی ذهب السیئات لری کړل دا لاړل دا تکلیفونه عني زما د طاقت د وجنه الله بیا ځان ته نسبتونه کوي بیا بو چې دا خو یاره ما چې دا پلانکې کار وکړو هغه مصیبت رانه څه شو هغه رانه لرې که حالانکې لرې کوي څوک الله یې لرې کړي الله وایي ما د باندې سخته راوستې وه دنه مې لرې کړه فراهي مې در باندې راوسته نو بیا ځان ته نسبت کوي لکه اکثر مسلمانان داسې شته دي اولاد به یې نه بچي به یې نه الله به وله اولاد ورکي چاله نارینه چاله زنانه چې اولاد وله ورکي بیا به نسبتونه باباګانو ته کوي یاره خور یې پلانکي بابا له تللی ومه بار بار بتلم اوازونه به مې ورته کول اخر یې رالزوي راکه الله وایي درې کم د لذته دومره ناشکره شي بیا نسبت بل ته کې بیماری د نه زه لرې کم بیا وې پلانکي بابا له تللی ومه مالګه مې وخوړه او زه ورسره څه شوم ټیک شوم دا ټول د بد عملو خلکو حالات دي انه لفرح فخور یقینا د خامها فرح و تکبر کوونکی تا انه لفرح یقینا د خامها فرح تکبر کوونکی فخور او فخر کوونکی بیا داسې فخرم ور باندې کوي تکبر او غرورم کوي چې وګوره پلانکې کار مې وکړه ځان نه مې مصیبت څنګه لرې کو الله بیا پکې دا حالت پیدا شي انسان ډیر ناشکره دی دې ځای پورې د بد عملو خلکو حالات بیان کړو اوس دې ځای نه خو الله رب العالمین دی دنیا کې چې کوم نیک عمله خلق دی الله د هغوی حالت ذکر کوي الله وایي ټول هم داسې نه دي په دنیا کې ښه خلک هم شته ځکه لفظ د الا راوړي الا الذین مگر هغه کسان صبرو چې صبر یې وکړو الله وایي مصیبت تکلیف ور باندې راشي او دوی څه نه کار واخلي صبر نه کار واخلي خو عمل نه پرېږدي وعملو صالحات یو نیک عملونه کوي یو انسان باندې تکلیف رالی سخته بیماری ور باندې راله او دې نورم عبادت له زور ورکړي چېره زما په دې بیماری صبر دی د الله امتحان دی او به دا الله به مې ټیک کوي او د الله نه سوالونه کوي صدقه او خیراتونه کوي عبادت کوي نو الله وایي واوره لویه خوشخبري ده اولئک دغه کسان لهم مغفرة دوی لره بخشش دی و اجر کبیر و اجر لوی دی ګوره تکلیف در باندې رالی او صبر دی په وکړو او بندگی او عبادت دی د الله ښه سیوا که پرېږدي نه خو نو څومره لوی خوشحالي الله درکوي الله وایي ومې بخلي او ډیر لوی اجر به در کوم او اجر کبیر نه مراد هغه جنت دی دنیا خو لږ ژوند دی تیر بشي الله وایي جنت بدله در او دنیا کې هم در باندې الله خپل نعمتونه را فراخه کوي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائع به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل دی آیت کی اس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی الله ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله د مکی مشرکانو ته دا دین بیانو هغوی به ورباندې قسمه قسم اعتراضونه کول او کله چې سړی د دعوت کار کوي او دا خلک یې مني نه اعتراض در باندې الټه کوي نو سړي سینه څه شي تنګ شي که نه سړی تنګ شي ستړی شي چې زه حق لارې ته رابلمه او ګوره دوی په ما باندې اعتراضات کوي تنګی مې نو دا سینه ورسره د سړي څه شي دا تنګ شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بشر و انسانو د دې هغه انسان الله پیدا کړو دا هغه هم سینه تنګېدله که نه کله کله به ورباندې خفګان به ورباندې رالی نو الله دې آیت کې هغه له تسلي ورکوي او ورته وایي چې د خلکو د اعتراضاتو پروا مه ساته تاله چې ما کم دین در کړی دا حق دین دی به دا جاري ساته او دې کې زمونږ او ستاسو دپاره هم لوی سبق دا دی چې کله د دعوت کار کوو نو که خلک په تا قسمه قسم اعتراضونه وکړي ته به کار نه پرېږدي دا به نه وي یاره پلانکې را پسې خبرې کوي بستانکې را د خلکو خولې خو څوک نشي بندولی که خلک به لګیا خلک به هر څه وایي ډېر ډېر څه به وایي خو ته به خپل حق دین دعوت دا به جاري ساتي دا به بندې نه هر چا خواله ورځه خپله خبره ورته کوه الله خپل نبي ته وایي فلعلک تارکن آیت ته پرېښودونکی دې ته استفهام وایي یعنی آیت به پرېږدي دا کار یعنی مطلب دا کار به ګورې نه پرېږدي
فلعلک تارک آیت پریخودن کی بعض ما یوحا الیک بعض هغه چې وحی کیږي تا ته. دا بعض لفظ ذکر راوړو چې مخکې تیر شوي دي چې دې مشرکانو به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د قرآن په باره کې ویلي او بدله یا دا قرآن سکه دا ټول بدل کا او که نه نو کوم آیاتونو کې چې د شرک رد راغلی خیر دی دا آیاتونه ته سکه دا ته وباسه. الله خپل نبي ته وایي چې دا کار به نه کړي وحی مه پرېږده دا بیان جاری ساته. فلعلک تارک آیا پس ته پرېښودونکی بعض ما یوحا الیک بعضې هغه چې وحی کېږي تا ته وضائق به صدرک او تنګونکی په دې سره سینې خپلې لره یعنی ته په دې خبرو سینه تنګې د اعتراضاتو د وجې نه دا کار مه کوه. کومو خبرو سره ستا سینه تنګېږي اوس هغه ذکر کوي. ګوره دوی به ورباندې څه اعتراضات کول ان یقولو دا چې وایي دوی لولا انزل علیه کنز ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې کنز خزانه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي په کار داره چې ته نبي چې ته مالداره وې تا سره لوی د دولت در سره څه وې خزانې وې در سره. نن سبا هم خلک دا خبرې ډېرې کوي که نه یاره که دی الله ته ډېر ګران وي او د الله ولي وې که نه نو د ده په کور کې ولې د رزق داره کوی نه لګي. په کار داره چې دی خو مالدار وي سم مال دولت ګاډي ورسوي دا خو به د مکې مشرکانو دا خبرې کولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي که ته حق نبي تا سره خزانې ولې نشته چې تم مزې وکړي او موږ لم ته لږ څه راکړي که نه چې تا سره د مال دولت خزانې وي. بل او جاء معه ملک یا راغلی وی تا سره ملک ملائک یعنی په کار داره چې تا سره یو فرشته ګرځېدلی و هغه موږ ته ویلې چې دا حق نبي دی او د ده خبرې څه کوي دا ومني. دا بې ځایه اعتراضات به ورباندې کول مخکې هم تیر شوي ډېر عجیبه عجیبه خبرې به ورته کولې. الله نبي ته تسلي ورکوي چې پرېږده دغه اعتراضونه خپل کار جاري ساته لګیا به انما انت نذیر یقینا ته یره ورکوونکی دوی ته. الله نبي ته ستا چې کم کار دی ته نذیري په ته دوی له یره ورکون ور خپل دعوت جاري ساته هغوی به لګیئ. باقي الله وایي ما ته یې راپرېږده. والله علی کل شیء وکیل الله په هر شیز باندې وکیل ذمهوار دی. الله وایي ستا حفاظت به م زه کوم او د دوی نه به تپوسم بیا زه وکم خو ته خپل حق دین خلکو ته ورسوه. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. د مکی مشرکانو برسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دا د الله کتاب نه دی افتراه دا تا د ځان نه دا خبرې جوړې کړي تی د ځان نه جوړې راځي به موږ ته بیانې وی چې دا د الله د طرفه ماته وحی کیږي. نو الله رب العالمین پیغمبر ته وایي چې چیلنج ولا ورکه د قرآن په باره کې. ام یقولون آیا وایي دوی افتراو چې د ځان نه جوړې کړي تا دا خبرې قل ته ورته ووایه فأتوا بعشر صور مثله که دا ما د ځان نه جوړې کړي فأتوا نو راوړئ تاسو بعشر صور مثله لس صورتونه د دې په شان مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوي. پیغمبره ته ورته ووایي زه تاسو ټول قرآن خو پرېږدئ لس صورته تاسو هم داسې د ځان نه جوړ کړئ او راوړئ پیش کړئ. ګوره سوال په دې باندې دا راځي مخکې په سورة البقره کې او په سورة یونس کم چې تیر شو هغې کې د دوی نه مطالبه شوې وه د یو صورتو. سورة البقره کې آیت دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثلی. هلته الله وایي زه خیر دی یو صورت راوړئ دلته یې څو ذکر کړي لس. نو چې یو یې نشو راوړی نو بیا لس یې ورته ولې پیش کول هغوی خو یو نه مقاصر شوي دي که نو اضافه یې پکې ولې کړي. نو دې دوه جواب دي. یو جواب دا دی چې د دې دا صورت هود څوم نمبر صورت دی بره یې ورسره لیکلي دي 11 دې نه مخکې څو صورته تېر شوي لس. نو یو جواب دا دی چې د مکې مشرکانو دا کم لس صورتونه چې تاسو ته بیان شو قرآن کې لس ذکر شو که نه نو چونکې اعتراض دې ځای کې شوی دی نو ورته ویلي زه دا لس چې تاسو واورېدل داسې لس تاسو هم راوړئ پوه شئ په خبره باندې
دا 11 دی، نو دې لسو ته اشاره د مناسبت بیا دا راځي چې داسې لس صورتونه زه تاسو هم پیش کړي. دویم جواب یې دا دی چې په هغه وخت کې په دوی کې لس خاندانونه وو، نو لس صورت یې ورته پیش کړه چې زه یو خاندان ته یو صورت حواله کوي. بس لس صورتونه داسې جوړ کړي او تاسو دلته د قرآن مقابله کې تاسو پیش کړي، نو ځکه یې لس ذکر کړي. دغه جوابات دي. قلت ورته ووایه فأتو راوړئ بعشر سور، لس صورتونه مثلي په شان ته د دي مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوي. الله ورته مسله نوره مسانئ، ښه وسعت او فراخي ورته پکې راولي. که په خپله یې نشئ کولی نو ودعو راوبلئ من استطعتم هغه څوک چې ستاسو ورباندې وس رسي من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني. یعنې که تاسو دا کار نشئ کولی نو په عربو کې ډېر فصاحت او بلاغت و. عربي خو د هغوی خپله ژبه وه که نه، داسې ناشنا شعرونه به یې ویل. نو قرآن هم د عربی کتاب دی، نو زه هغه خپلو مددګارانو نه پکې مدد وغواړئ. ټول شعرا فصاحت بلاغت والا خپل مولیان مراجمه کوي او لس صورتونه د قرآن مقابله کې راوړي. هلته سورة البقره کې ذکر کړي چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هلته ذکر کړي چې نه دوی دا کار کولی شي او نه به چرته وکړي. نو هلته به یره ورکړې وه چې فاتقوا النار التي، ویرېږئ د اور د جهنم. دلته الله په بل انداز باندې جواب ورکوي. الله وی فإن لم يستجيبوا لكم، پس که چیرې دوی قبول نه کړي ستاسو دا خبره، الله وی دا ورته ووایي چې لس صورت راوړئ که د ځان نه جوړ کړی شوي د قرآن په شان. که تاسو وایي چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، خپلو مددګارانو نه هم پکې مدد وغواړئ. الله وی که دوی چېرته ستاسو دا چیلنج قبول نه کړي، مؤمنانو هغوی خو یاسې نه قبلوي، تاسو دا خبره واورئ. فاعلموا پوه شئ انما انزل بعلم الله، چې یقینا نازل شوی دی دا قرآن بعلم الله، فعلم د الله سره. علم الله څه مطلب؟ یعنی قرآن کریم چې کوم دی دا د الله د علمونو خزانه ده. الله وی پوه شي چې دا قرآن د چا طرفه دی؟ د الله د طرفه دی، کې ټول د الله علم دی. دویم د قرآن مقصد څه دی؟ وان لا اله الا هو، او یقینا نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. الله یو په دې خبره تاسو مؤمنانو پوه شئ چې دا قرآن د الله د علم خزانه د علم الله. دویم د قرآن مقصد دا دی چې حقدار د بندګۍ څوک دی؟ صرف او صرف یو الله دی. فهل انتم مسلمون، پس آیا تاسو حکم منونکي د الله؟ مسلمان ته مسلمان ځکه وایي چې د مسلمان معنی د انقیاد او تابعداري حکم منل. په عربی کې د مسلمان معنی د حکم منل، نو دلته به دا معنی راځي فهل انتم مسلمون، آیا تاسو حکم منونکي د الله؟ الله وی هغوی خو نه مني، خو زه تاسو ته ویم چې قرآن دا زما علم دی او د دې مقصد دا دی چې د الله نه علاوه به د بل چا بندګي نه کړي. نو آیا تاسو دا خبره منئ او که نه منئ؟ نو مؤمنان الحمدلله ټول مني. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خسوال دا راځي چې کله قرآن د الله د علمونو خزانه ده، نو ولې دغه خلکو نه منله او هغه چیلنج هم نشو پوره کولی؟ نو په کار دا چې به څه کړی وي؟ دی خو یې منلی وی که نه. الله دې آیت کې جواب کوي چې دا خلک دنیا پرستی راغستي او کله چې د دنیا سره دومره مینه محبت سیوا شي حق خبره به د باندې بیا نه لګي. الله وی دنیا لیونی کړي، نو ځکه دې خبرو طرف ته بالکل سوچ او دهان نه راته. من کان یرید الحیات الدنیا، هغه څوک چې اراده لري الحیات الدنیا د ژوند د دنیا. الله وی کوم انسان چې غواړي چې به زری زمارې د دنیا ژوند ښایسته شي، د دنیا کې چې سری دا ټول د زه حاصل کم، وزینتها او ډول داغي. حیات الدنیا نه مراد دا د کم شیزونو ته چې انسان په دنیا کې ضرورت دي، الله وی هغه چې غواړي. او زینت نه مراد دا د هغې د پاسه کم باندې چې ډول زینت جوړي. الله وی څوک چې د دې اراده لري نو نوفي الیهم، نو پوره به ورکو موږ دوی ته. ګوره دا ډېر عجیبه آیت دی. الله وی کم انسان چې غواړي چې مال د الله دنیا راکړي، الله وی زه وله پوره پوره ورکوم. دوه خبرې دي، یو سړی صرف د دنیا طلب کوي او دنیا پسې اړم دی، الله یې غلم هم ورکوي.
د کافرو له ورکړې ده که نه او د مسلمان نه وله ښه ډېره ورکړي نو هغه دنیا طلب کوي د پاره د دنیا او بل طرف ته یو سړی دی هغه علم هم خلکو ته خوري خو د پاره د ګټلو د دنیا نو الله هغه عالم له هم ورکوي هغه له هم ورکوي خو وروستو آیت کې راځي د دې دواړو په آخرت کې بیا څه حصه ګورې دا نشته دی من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې اراده لري د ژوند د دنیا وزینت او د ښایست د هغې نوفي الیهم اعمالهم پوره به ورکو دوی ته بدله د عملونو د دوی څوک چې د دنیا دپاره عمل کې الله وایي د هغې بدله وله ورکوم که عالم خپل علم د دنیا د ګټلو دپاره استعمالوي الله وایي هغه له هم ورکوم فیها په دې کې وهم فیها لا یبخسون او د دوی نه په دنیا کې هېڅ کمی نه کېږي الله وایي پوره پوره به وله ورکم خو ګوره کومه ورځ چې را روانه ده او دا مسلمانان چې د کمې ورځې په تمه باندې ناست دي چېرې دنیا هم ټیک د ځان نه حلال رزق حاصلوم خو اصل مقصد مې آخرت دی نو الله وایي هلته به د دې دوو خلکو بیا عیسه نه وي اولئک الذین دغه کسان لیس لهم فی الاخرة الا النار نشته دوی لره په آخرت کې مگر اور نو کافر سړی چې دل الله دنیا ښه ورکړي نو هغه خو به همیشه همیشه جهنم کې او هر چې مؤمن دی او دنیا پرستی راغستی دی او یا هغه عالم دی چې هغه دنیا پرست دی او علم د دنیا د ګټلو ذریعه ګرځوي نو هغه به هم په الا النار کې راځي هغه هم الله ورته بوځي خو دومره ده چې مؤمن دی نو همیشه به نه بیا به یې تر وباسي و خسوال دا راځي چې دوی چې کوم نیک عملونه کړي دي مخکې هغې سره بسئ الله ویا دې برباد شو ختم وحبط ما صنعوا فیها او برباد دی هغه عملونه چې دوی کړي دي په دنیا کې چې کوم نیک عمل دې کړي په هغې خو دې اوبه واړولې خو دې ځان نه ختم کړل وباطل او باطل لما کانوا یعملون هغه کارونه چې دوی کوي بس دې ځای پورې بس فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک آیا ته پرېښودونکی بعضې هغه چې وحي کېږي تا ته وضائق به صدرک او تنګونکی په دغه اعتراضاتو سره سینې خپلې لره ان یقولو دا چې وایي دوی لولا انزل علیه کنز ولې نه نازلیږي په د باندې خزانه او جاء معه ملک یا نه راځي د سره فرشته انما انت نذیر یقینا ته یره ورکوونکی والله علی کل شیء وکیل الله تعالی په هر شي باندې ذمهوار دی ام یقولون افتراه آیا دوی وایي چې د ځان نه جوړې کړي دا خبرې قلت ورته ووایي جواب کې فأتو راوړئ بعشر سور مثله مفتریات لس صورتونه په شان ته د دې د ځان نه جوړ کړی شوي ودعو او راوبلئ من هغه څوک استطعتم چې وس لرئ تاسو په هغوی باندې من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتیني فإن لم يستجيبوا لكم پس کچری دوی اون منله یا قبول نکړه ستاسو دا خبره نو فاعلموا پوه شئ ای مؤمنانو انما انزل بعلم الله یقینا دا قرآن نازل شوی دی په علم د الله وان لا اله الا هو مقصد د قرآن دا دی چې نشته دی حقدار د عبادت سوا د الله نه فهل انتم مسلمون آیا تاسو منونکي د حکم د الله من کان یرید الحیات الدنیا هغه څوک چې اراده لري صرف د ژوند د دنیا وزینت او د ښایست او ډول د هغې الله وایي نوفي الیهم اعمالهم پوره به ورکو دوی ته بدله د عملونو د دوی فیها په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او دوی نه په دنیا کې هېڅ کمی نه کېږي اولئک الذین هدا هغه کسان دي لیس لهم فی الاخرة چې نشته دوی لره په آخرت کې څه حصه الا النار مگر اور د جهنم دی وحبط او برباد دی ما هغه عملونه صنعو چې دوی کړي دي فیا په دې دنیا کې نیک عملونه وباطلون او بې فایدې دي ما کانوا یعملون هغه کارونه چې دوی کوي اللهم إنا على تلاوة القرآن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا الله تزمن گناهنا معاف کی یا ارحم الراحمین په مونږ باندې رحم و کرم وکي
یا غفور الرحیم زمون خطایان معاف کی. یا الله ستا قرآن هم واورېد، یا الله د دې د اورېدلو په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. یا الله څه چې م واورېدل یا الله د دې اجر او ثواب راته راکړي. یا الله څومره نارینه او زنانه چې ستا د قرآن کریم دې درس اورېدو له راغلي، یا الله دغه قدمونه په ورځ د آخرت په کار راولي. یا الله د دې چې څومره اجرونه دي یا الله هر یو ته یې ورکړي. یا الله په دې کلي باندې خپل سکینه او رحمتونه نازل کړي. یا الله چې څوک بیماران دي هغوی ته صحت کامله ورکړي. د چا اولاد نه نیک عمل او صالح اولاد ورته ورکړي. یا الله د چا په کاروبار کې، د چا په رشتو کې څه قسمه رکاوټونه یا الله تی ولا ختم کړي. یا الله زمونږ زړونو کې یو بل سره د امین بد همیشه قائم او دائم وساتي. یا الله زمونږ د زړونو نه بغض، حسد او کینې لرې کړي. یا الله ستا د قرآن کریم دا درس چې یا الله دا د علاقې دپاره یا الله یو نعمت دی، یو راحت دی. یا الله دا همیشه قائم او دائم وساتي. او یا الله مزید موږ ته ستا د کتاب د بیان کولو په عید عمل کولو توفیق راکړي. یا الله څومره مسلمانان چې وفات شوي یا الله د ټولو بخشش او مغفرت وکړي. د دې امیر صاحب خور وفات شوي، الله دې قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوي. الله دې ورته راتلونکي ژوند آسان کړي. الله دې تقصیرات خطایان ورته دې الله معاف کړي. او الله دې وارثاو ته صبر جمیل ورکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.